د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دسمبر پر 28مه په مسکو کې یوې غونډې ته وویل د سنت پیټرزبرګ ښار په یوه مغازه کې د چهارشنبې ورځې چاودنه د ترهګرۍ یوه پیښه وه. غونډه د روسي پوځ هغو سړیو او ښځو سرتیرو ته د جایزو ورکولو لپاره جوړه شوې وه چې د سوریې جګړې ته تللي ول. پوتین البته وویل که د هغو زرګونه روسي وګړو چې په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لیکو کې جنګېدلي روسیې ته د ستنېدو مخه ونه نیول شي د هېواد امنیتي وضعیت به لا پسې خراب شي. د ملګرو ملتونو یوې څارونکي یان غیلي چې په خپلواکه توګه په میانمار کې د بشري حقوقو وضعیت څاري پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې پر چین او روسیې په میانمار کې د بشري حقوقو د سرغړونو پر ضد د غږ پورته کولو لپاره فشار راوړي. زما په فکر د قرباني شویو کسانو کورنۍ او په ټوله کې د میانمار وګړي حق لري پوه سي چې څه پیښ شوي دي. هغه څه چې موږ یې وینو یو تر ټولو بد بشري ناورین دی. نوموړي زیاته کړې چین او روسیه د ملګرو ملتونو د هغو اقداماتو ملاتړ نه کوي چې موخه یې د میانمار پوځ د روهینګیا مسلمانانو له ځپلو راګرځول دي. د چین د یو شمال ختیځ ایالت په یخ نیولي چاګان ډب کې د پنجشنبې په ورځ د کب نیولو میله پیل شوه. میله به د راتلونکي 2013 کال د فبرورۍ میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام وکړي.